بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. مونږه ټینسز اوس ختم کړله او ډیر کسانو فرمایش کړی چې په ډایرکټ انډایرکټ باندې لیسن تیار کړئ. نو مونږ نن د هغې کوشش کوو. ډایرکټ انډایرکټ باندې انشاءالله مونږه د په یو لیسن کې خو ممکن نه ده ځکه چې په دې کې خبرې شته دی ډېر شی. نو انشاءالله چې په دې باندې به تقریبا زما په حساب سره به 4 یا 15 کیدای شي 4 یا 15 لیسنز کې به انشاءالله دا کمپلیټ شي. نو ډېر زیات لیسنز به هم نه وي، 4-15 لیسنز به وي. خو چې څوک هم دا ډایرکټ او انډایرکټ شروع کی نو هغه له پکار دی چې اول خو به ځان له یو نوٹ بک او یو پین تیار کړي. په دې کې چې کمی خبرې مونږ کوو او کم څیزونه مونږ لیکو نو هغه ټول به ځان سره نوٹ کوئ ځکه چې دا په یو پیره باندې نه یادېږي. صحیح ده. ډایرکټ او انډایرکټ آسان نه دي، ګران دی، خو زه به پوره کوشش کوم انشاءالله تعالی چې کله تاسو دا 4-15 لیسن مکمل وګورئ د زړه نه په غور سره نو انشاءالله چې تاسو به په دې باندې مکمل پوه شئ. تاسو به په دې کې هیڅ مسله هم نه راځي. کله چې مونږ د خیر سره دا لیسن ختمو نو انشاءالله په دې کې به مونږ په اخر کې ایکسرسایز هم کوو. تاسو به زو فقرې مې په تاسو باندې به پریکټس هم کوم. نو زما پوره یقین دی چې تاسو به په اخر کې به انشاءالله تاسو خامخا دا زده کړي. صحیح ده. اوس د لیسن شروع کېدو نه مخکې زه صرف یوه خبره بلکې 2 خبرې کول غواړم. اولنۍ خبره خو زه دا کول غواړم چې تاسو ټول څونه کسان چې دا ویډیو ګوري تاسو ټولو ته زما دا درخواست دی چې دا ویډیو خامخا شیر کړئ. بلکې اوس چې تاسو کله دا ویډیو ګورئ لا لیسن هم شروع کړی نه اول یې شیر کړئ. صحیح ده. ځکه چې ډایرکټ او انډایرکټ کې ډېرو خلکو ته مشکلات دي او ډېر خلکو له نه ورځي چې ډایرکټ انډایرکټ په څنګه کوو، د دې فقره څنګه جوړیږي، د په کومه حالت کې جوړیږي، ولې څنګه موږ داسې لیکو دا فقرې. نو ډېرو خلکو ته مشکلات. تاسو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو خامخا شیر کړئ چې د نورو خلکو هم مدد وشي او زموږ پیج ته نور هم خلک راشي، د هغوی مسلې حل شي. هر سړی د انګلیش دپاره ټیوشن نشي نیولی، فیس نشي ورکولی د ټیوشن. او په پاکستان کې یا په افغانستان کې د سکولونو خو تاسو ته پته ده چې په سکولونو کې څه حال دي او څه قسم هلته کې ټیچینګ کېږي. صحیح ده. نو دا یو فری کورس دی. مونږ د وایو چې ډېرو خلکو فایده د دې نه وشي. تاسو هم په دې کې کنجوسي مه کوئ. کنجوسي شومتوب دې ته وایي چې تاسو وایئ چې بس ما یې زده کړی دی خو چې بل چا یې زده نه کړی. دا کار مه کوئ. صحیح ده. چې کومه ویډیو هم ګورئ خامخا شیر کوئ نو د نورو خلکو به پکې هم فایده وي او ستاسو به پکې هم فایده وي. نو په دې کې هیڅ غلطه خبره نشته. صحیح ده. اوس راځئ خپل د لیسن له ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ د دې نور هم 2 نمونه دي. صحیح ده. په دې باندې ځان پکې کوم چې ډایرکټ سپیچ وي هغې ته ویل کېږي کوټډ سپیچ. ډایرکټ سپیچ او کوټډ سپیچ یو څیز دی. او انډایرکټ سپیچ ته ویل کېږي ریپورټډ سپیچ. صحیح ده. نو کله به زه ریپورټډ سپیچ وایم، کله به زه انډایرکټ سپیچ وایم. تاسو پکې په خپله باندې پوه یئ دا دواړه یو شی دی. ډایرکټ سپیچ او کوټډ سپیچ یو څیز دی. په ننني لیسن کې به مونږ صرف او صرف انټروډکشن کوو. په دې کې به مونږ ډېر زیات په تفصیل کې نه ځو چې څنګه جوړیږي او رولز او هغه به په راروان لیسنز کې به بیا راځي. خو نننی کم لیسن چې دی دا زمونږ صرف او صرف د انټروډکشن دی. ځکه چې تاسو به اول په دې باندې ځان پوهه کوئ چې ډایرکټ سپیچ او انډایرکټ سپیچ وایي څه ته او مونږ څنګه دا استعمالو، د دې ضرورت ولې پیښیږي. نو د دې په باره کې دا نن خاص کر لیسن دی. دا د ټول نه زیات ضروري دا لیسن دی ځکه چې د دې نه به تاسو ته د دې د بنیاد پته لګي. صحیح ده. نو راځئ چې شروع کوم. اول خو ځان په دې باندې پوه کوئ چې ډایرکټ سپیچ وایي څه ته. صحیح ده. ډایرکټ سپیچ هغه سپیچ ته ویل کېږي یا هغه ډایلاګ ده یا هغه فقرو ته ویل کېږي کم چې فرض کا یو کس یوه خبره کړي او هغه کم الفاظ استعمال کړي د هغه خبرې په ویلو کې که مونږ هو به هو ټکي په ټکي لفظ به لفظ هغه خبره بل چاته کوو پای کې مونږ هیڅ چینج را نه ولو دې ته ویل کېږي کوټډ سپیچ. بالکل لفظ به لفظ مونږ د یو کس خبره بل کس ته کوو، درېمګړي کس ته کوو، دې ته ویل کېږي کوټډ سپیچ. کوټډ سپیچ کله چې همیشه دا لیکلی کېږي نو تاسو ګورئ دلته تاسو ته یو فقره لیکم. مثال په طور یو فقره ده علي سیډ، علي ووې یا علي ویلي وو I like mangoes، زما امونه خوښ دي. دا خو یو کوټډ سپیچ دی، ډایرکټ سپیچ دی.
په دې ټایم کې خو زه تاسو په دې باره کې امر نه یم، خو صرف تاسو په دې پوه کوم چې کله مونږ ډایرکټ سپیچ لیکو په لیکلو کې هغه داسې راځي چې مثال داسې راغی علي سیډ بیا لاندې کاما او بیا راځي آی لایک مینګوز. نو تاسو وګورئ په دې کې بیا دا دوه بره الټه کامې انورټډ کامز د فقرې دواړو سیډونو ته بره دا راځي. د دې مطلب دا دی چې دا کوټډ دی، دا ما هغه کوټ کړی دی. خلک اکثر پر خبرونو کې مونږ اورو که نه، مونږ هغه کوټ کوو مطلب دا دی چې کومه خبره هغه کړې ده ما هغه خبره زه کومه لفظ په لفظ. صحیح ده. دا دوه کامې دا په امریکن انګلیش کې لیکل کېږي، په برټش انګلیش کې یوه کامه لیکل کېږي. یو کامه یو سیټ ته، بله کامه بل سیټ ته، مطلب د دواړو یو دی. ګرامرټیکلی په دواړو کې هیڅ فرق نشته دی. صحیح ده. ښه د دې نه پس دا خو ډایرکټ سپیچ، د دې نه پس راځي انډایرکټ سپیچ. او انډایرکټ سپیچ څه ته ویل کېږي تاسو ته ما اوس د دې ایکسپلینیشن وکړو. انډایرکټ سپیچ دې ته ویل کېږي که فرض که ما ته یو کس یو خبره وکړي، صحیح ده، او زه څه وخت پس هغه خبره بل چاته کوم چې ده ما ته څه ویلي وو، نو زه چې هغه ته کله د درېمګړي کس ته دا خبره کوم نو هغه زه کومه په انډایرکټ سپیچ کې، هغې ته ویل کېږي انډایرکټ سپیچ. صحیح ده. دې ته ویل ډایرکټ سپیچ او انډایرکټ سپیچ. د دې یو مثال زه تاسو له اوس په دې ټایم کې صرف ویمه او نور ډېر زیات مثالونه به انشاءالله تعالی چې په دې لیسن کې به زه در کومه، ځکه چې د مثال نه به موږ ته صحیح پته لګي چې د دې نه دا څنګه جوړ شوی دی. خو اوس په دې ټایم کې تاسو صرف په دې یو مثال باندې تاسو وګورئ چې د ډایرکټ سپیچ نه چې کله موږ انډایرکټ سپیچ جوړو نو څه څیزونه بدلیږي. صحیح ده. ها اول ډایرکټ سپیچ راځي، دغه فقره واخلئ. علي سیډ آی لایک مینګوز. علي وایي چې زما امونه خوښ دي. علي ځان یادوي. صحیح ده. ما نه یادوي. صحیح ده. علي ځان یادوي، هغه خپله خبره کوي. خو د همغه د هغه بلکل لفظ په لفظ د هغه خبره ده. آی لایک مینګوز دا خبره علي کړې ده. دا خو ډایرکټ سپیچ. که هم دا خبره مونږ بل چاته په انډایرکټ سپیچ کې کوو نو مونږ څنګه وایو؟ علي سیډ، هغه ته بل چاته مونږ وایو چې علي ویلي وو علي سیډ that he liked mangoes، چې د هغه امونه خوښ وو. دا راځي انډایرکټ سپیچ. نو اوس تاسو دې دواړو سینټنس ته وګورئ، دې دواړو سینټنسز ته وګورئ څه فرق پکې راغلی دی. اوله خو دې ډایرکټ سپیچ علي سیډ، په بل کې هم دی علي سیډ، دې کې څه چینج نشته. صحیح ده. په ډایرکټ سپیچ کې دی آی لایک مینګوز، زما امونه خوښ دي. په انډایرکټ سپیچ کې دی هی لایکډ مینګوز، د هغه امونه خوښ دي. نو دا آی په ځای باندې مونږه هی استعمال کو، ځکه چې مونږ دا هی ځکه استعمال کو چې مونږ خو دا د علي په باره کې بل چاته خبره کوو که نه، بل چاته مونږ وایو چې علي وی چې د هغه امونه خوښ دي. صحیح ده. نو دا آی په ځای باندې هی راغی، دا یو څیز پکې بدل شو. دویم څیز ته غور وکړئ څه پکې بدل دي. د لایک په ځای باندې لایکډ راغلی دی. آی لایک مینګوز دا کم ټینس دی؟ چلو ورځي. آی لایک مینګوز پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی. خو چې کله مونږ دا خبره په انډایرکټ سپیچ کې کوو، په ریپورټډ سپیچ کې کوو، نو بیا راغی هی لایکډ مینګوز. تاسو اوس وګورئ لایکډ راغی. لایکډ بیا کم ټینس دی؟ پاسټ انډیفینټ ټینس دی. نو ګوره ټینس هم بدل شو. د ډایرکټ سپیچ نه چې موږ کله انډایرکټ سپیچ جوړو نو اول هغه آی نه هی جوړ شو او بیا د لایک نه لایکډ جوړ شو، نو ټینس هم بدل شو. په دې ټایم کې خو زه په دې باندې ډېر زیات خبرې نه کول غواړم، دا موږ انشاءالله په نیکسټ لیسن کې راځي چې دا ولې بدلیږي او څنګه بدلیږي. صحیح ده. خو د دې ټایم پورې صرف تاسو دا ځکه چې دا خو انټروډکشن دی که نه، نو زه تاسو پوه کوم چې څه کیدی شي، څه چینجز راځي. صحیح ده. ولې راځي او څنګه راځي دا په نیکسټ لیسن کې انشاءالله بیا موږ کوو. خو دلته کې په دې ننني لیسن کې په دې باندې ځان پوه کوئ چې تقریبا 4 څیزونه چینج کیږي کله چې موږ هم د ډایرکټ سپیچ نه، د کوټډ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ یا ریپورټډ سپیچ جوړو. کم څیزونه به چینج کیږي. اول به چینج کیږي پروناونس، بیا ټینس، بیا موډل وربس او بیا ټایم مارکرز. دا 4 څیزونه په فقره کې چینج کیږي. زه په نمبر باندې په دې چینج په باره کې تاسو ته خبره کوم، خو ان شاء الله تعالی چې هغه به مونږه په نیکسټ لیسن کې کوو
چې کم سیزونه به چینج کیږي او څنګه به چینج کیږي. تر اوسه پورې تاسو صرف په دې انټروډکشن باندې ځان پوهه کو چې د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ کله جوړیږي نو څنګه جوړیږي، هغه څنګه ښکاري، هغه فکر صحیح ده. او په دې کې تاسو ته ما دا لیست هم وایي، دا تاسو ځان سره یاد ساتئ چې دا سیزونه چینج کیږي: پروناونس، ټینس، موډل وربس، ټایم مارکرز. دا څلور سیزونه چینج کیږي په انډایرکټ سنټنسز کې. ان شاء الله په نیکسټ لیسن کې به مونږه نور په دې کې دا کم چې دا ما تاسو څلور سیزونه وایي چې دا چینج کیږي، په نیکسټ لیسن کې به زه د انټروډکشن په باره کې خبره نه کوم. هغه ما د دې وجې نه دا بیل لیسن جوړ کو چې د انټروډکشن په باره کې به زه په نیکسټ لیسن کې هیڅ هم نه یم، زه به ډایرکټ شروع کېږم د چینجز نه. دا کوم چې ما تاسو له مثال درکو نو د دغې نه به انشاءالله زه شروع کوم، او د پروناونز، بیا به د ټینس، او بیا موډال وربس، او بیا د هغې نه پس ټایم مارکر. نو انشاءالله ستاسو به مکمل د ډایرکټ او انډایرکټ کمپلیټ شي، او په آخر کې به بیا مونږه ایکسرسایز هم کوو. بیا به انشاءالله تقریبا د 10 نه واله تر د 15 یا 20 فقرې به انشاءالله مونږه د مثال په طور باندې پیش کوو، او زه به په هغې کې ستاسو نه ټیسټ هم اخلم. دا پیره صحیح ده. نو ټول ځان تیار کړئ او ځان پې ښه صحیح پوه کړئ. انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.